سلام دوستانو، د ډیجیټل مارکیټینګ په ساده ژبه دویمه ویډیو ته ښه راغلاست. په تیرې ویډیو کې مې وویلې چې ولې یو کاروبار آنلاین حضور ته ضرورت لري. په دې ویډیو کې وایو چې ولې یو فیسبوک پاڼه ستاسو مشتریان نه زیاتوي. ګورئ، زیاتره خلک ډیر غلط مفهوم یې اخیستی چې یو فیسبوک پاڼه جوړ کا او ستاسو مشتریان به زیات شي او ستاسو لیدونکي به زیات شي. په حقیقت کې داسې نه ده. ډیجیټل مارکیټینګ ځان ته خپلې مرحلې لري. په لومړي قدم کې برانډینګ ده چې باید ستاسو په واقعي معنا باندې د کاروبار مو برانډینګ وشي، او په دویم قدم کې ستاسو اجتماعي شبکې دي. اجتماعي شبکې هر هغه شبکه چې انسانان سره وصلوي او یو بل سره په تماس کې کوي، هغه اجتماعي شبکه ده، لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک، سنیپ چیټ، ټویټر او داسې نورې شبکې. نو که چیرې غواړئ په واقعي معنا باندې مشتریان مو زیات شي او خلک مو په واقعي معنا وپېژني، باید په دې ټولو شبکو کې صحیح شکل کې فعالیت ولرئ. په دې شبکو کې باید صحیح شکل کې محتوا اپلوډ کړئ، آفر یې ورکړئ، خلکو ته پیشنهادات ورکړئ او داسې څیزونه اپلوډ کړئ چې بیننده مو یا ستاسو لیدونکي په مشتری بدل شي. نو که چیرې غواړئ دغه ټول څیزونه صحیح کور شي، دې لپاره یو قوي ټیم ته ضرورت لرئ چې په دې هره برخه کې باید متخصص اوسي، باید د دې برخې اهل کار اوسیږي. مننه د یو منټ لپاره. تر بلې ویډیو ګورو.